جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د شاوخوا ۴۳ میلیاردو افغانیو په ارزښت د 5 مهمو پروژو پرانیسته وکړه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ۱۴۰۳ لمریز کال د سور میاشتې په 9 نېټه هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال د شاوخوا ۴۳ میلیاردو افغانیو په ارزښت د 5 مهمو پروژو پرانیسته وکړه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند هرات ولایت ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ له غرمې مخکې د ایتوک فارما او افغان میډسن د درملو جوړولو او همدارنګه د شمسکولا غیر الکولي مشروباتو تولیدي فابریکې پرانیستې. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د یادو فابریکو د پرانیستې پر مهال ملي سوداګر او پانګوال په هیواد کې پانګونې ته وهڅول او له هغوی یې وغوښتل چې خپل تولیدات د شته معیارونو په نظر کې نیولو سره بازار ته وړاندې او له بې کیفیته تولید څخه ډډه وکړي، ځکه اسلامي امارت ته کیفیت او معیار لومړیتوب لري. د ایتوک فارما د درملو تولیدي فابریکه کې شاوخوا 920 میلیون افغانۍ او افغان میډسن د درملو جوړولو فابریکه کې بیا شاوخوا 1 میلیارد او 150 میلیون افغانۍ پانګونه شوې. دغه فابریکې اوس مهال لسګونه قلمه بېلابېل درمل تولیدوي چې تر ډیره حده د دغه ولایت د ولسونو د درملو ستونزې حل کولای شي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال له غرمې وروسته د شمسکولا د غیر الکولي مشروباتو تولیدي فابریکه هم پرانیسته. په دغه فابریکه کې شاوخوا 600 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې او بېلابېل غیر الکولي مشروبات تولیدوي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د سور میاشتې په 9 نېټه مازدیګر مهال د هرات ولایت کارخ ولسوالۍ ته لاړ او هلته یې د پاشتان بند د پاتې چارو د پیل پرانیسته وکړه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د پاشتان بند پروژه د هرات ولایت لپاره مهمه او حیاتي وبلله او د هرات ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت په ټول توان د یادې پروژې بشپړولو ته ژمن دی او هڅه کوي چې په وخت او ښه کیفیت سره کارونه تکمیل کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د سور میاشتې په 10 نېټه د هرات ولایت پښتون زرغون ولسوالۍ ته سفر وکړ او هلته یې د هرات غور عمومي سړک د جوړولو چارو پرانیسته وکړه. محترم ملا صاحب په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس مهال په هیواد کې د لویو لارو د بیا رغونې چارې پیل شوې دي چې د نن د هرات غور سړک عملي چارې هم پیل شوې. دغه سړک د افغانستان له مهمو ملي او لویو پروژو څخه دی چې د ځمکني ترانسپورت له لارې هرات غور بامیان د اخوند او میدان وردګ ولایتونه له کابل سره نښلوي. د یادونې وړ ده چې د دې پروژو په پیل سره زرګونه هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې چې په بشپړېدو سره به یې اوبه، مدیریت، د کرنې، برېښنا، روغتیا او ترانسپورت سکتورونو کې شته ستونزې تر یوې اندازې راکمې شي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د سور میاشتې په 10 نېټه له غرمې وروسته کابل ته راستون شو. هر الویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم.